السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلام علیکم اخلاص ته وړاندې کومه یو نوی بلاګ ته دغه وخت زه موجود یم بامیان ولایت کې او تاسو کتلی سئ څومره ښایسته منظره ده د کوتل نه. راغلی یم ولید جان سره. ولید جان په دې بلاګ کې مې تاسو ته ښودلی یو اصلا فلسطین ده خدای ژوند ته امریکا کې تېروي. How are you doing and how is your trip so far in Afghanistan? Loving Afghanistan. Look at this beautiful nature, man. Before coming here, I was not expecting Afghanistan to be like this. One of the most scenic places in the world. Alhamdulillah, I've been to 108 countries so far. I haven't seen scenery like this really. This has been amazing. So we're going to go to Bamiyan, Bandi Amir, and see everything Afghanistan has to offer. Alhamdulillah. Shirshah. څومره د فخر خبره ده چې یو خارجي راځي و یو سل اته ملکو ته تللی یم او په ټول کې ښایسته مې تر اوسه پورې د افغانستان لیدلی ده. نو څومره خوندوره خبره ده پوه شولې. الحمدلله چې خپل هېواد ګران افغانستان لرو بیا داسې امن امنیت ده پکې خارجیان راځي چکرې پکې وهي نو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. منظرې په لاره کې ولیدلې اصل کې کابل نه چې ته بامیان ولایت ته راځي په منځ کې میدان وردګ ولایت هم راځي نو دغه ښایسته منظرې مې هم په تاسو باندې ولیدلې. زموږ سفر ده ځو بند امیر ته بودا وګورو د سیټي اف سکریمز هغه په خیر سره ګورو هغه نه پس په د بامیان بازار ګورو ډوډۍ موډۍ وخورو بند امیر ته هم ځو له خیره دغه ټولې منظرې به تاسو باندې هم وینم موږ هم خوندونه ورنه اخلو او تاسو هم منظرونه خوندونه واخلئ په دې بلاګ کې مې ملتیا وکړئ. خدای په قدرتو ته وګوره دغه اوبه داسې چینه راوتلی د غره بیخ نه او بیا دا اوبه داسې راخوټېږي او بیا دغه د موټروانان تېرېږي د ټرکو والا دا ورته درېږي دوی وایي چې دغه اوبه باندې که چیرې تاسو مخ لاس پې ومینځئ نو تاسو مخ لاس باندې کومې دانې مانې راخېږي هغه به ورکې سي یا خارښ مارښ کوم لري هغه ټولې ورکېږي. دا اوبه داسې دي لکه مالګه رقم لري ترشوالی لري اوبه ده او یو خپل بل رقم بوی لري. نو دغه د دې چې خلک چې کوم موټروانان تېرېږي دوی دا خبره کوي ورته درېږي بوشکې ورنه ډکوي او بیا همدغسې خپل سفر شروع کوي. دغه ځای سره تقریبا د بامیانو کوم مرکز چې ده دې نه رسیده د کابل طرف ته تقریبا داسې یو 20 منټه بېرته ده. ډېره ښایسته منظره لري ښایسته یې چې لري کوم د غرو منځ کې د کوم واورې اوبه سرې دا داسې راتویږي ډېر یو خوندوره منظره ده او ډېر یخ ځای ده د دوه غرونو منځ کې ځای ده ډېر خوندور. الحمدلله ښایسته ساعت مې تېر کړو دغه د دې انډیوالانو هم ښایسته ساعت تېر شو ډېر زیات خوشحاله دي.